باندې لدې د سړي له تنه ساه وخیږي چې په سنګل ساتلی یار د بې وفا وخیږي دا ستا ګناه ته قاضي هم چېرته ګناه نه وایي زمونږ په برخه خو د ډمې زوی ملا وخیږي مننه دا ستا ګناه ته قاضي هم چېرته ګناه نه وایي زمونږ په برخه خو د ډمې زوی ملا وخیږي د خدای کار دی چېرته نر سړی مو یار نه شو خو بس چې په چا باندې ملا وتړو ژړا وخیږي مننه د خدای کار دی چېرته نر سړی مو یار نه شو خو بس چې په چا باندې ملا وتړو ژړا وخیږي او دغه شعرونه چې په مینتونو ورته ټولې سپارې نیسم خلک به زه نه د یار نیسي زه یې خپې نیسم په مینتونو ورته ټولې سپارې نیسم خلک به زه نه د یار نیسي زه یې خپې نیسم له ما دې نیسي زه به چاته زندګي تېروم له ما دې نیسي کې نظام پورې لمبې نیسم دا ځل که لاړم دا واوره چې بیا نه راځم نه دې لاس نیسم نه دې کټ د جنازې نیسم دا مینه نه ده دا فطرت دی د انسان غرضي دا مینه نه ده دا فطرت دی د انسان غرضي څنګ په خندا راځي بچي ته چې پیسې نیسم ته زما رب یې مننه دا مینه نه ده دا فطرت دی د انسان غرضي څنګ په خندا راځي بچي ته چې پیسې نیسم ته زما رب یې ته خبر یې چې زه څه غواړم زه به نو کم ضرورت له وظیفې نیسم مننه ته زما رب یې ته خبر یې چې زه څه غواړم زه به نو کم ضرورت له وظیفې نیسم ته راته خپله وایه ستا نظر کې څنګه یم دا خو دنیا د لاس به چا له په خولې نیسم ته راته خپله وایه ستا نظر کې څنګه یم دا خو دنیا د لاس به چا له په خولې نیسم یار ته جوړ شوی دی احساس د بیلتانه زما ویلې را جوړ شي نن د زړه پورې نږدې نیسم نو دغه یو څو شعرونه ویم چې مننه د ضمیر صاحب په غوښتنه دغه شعر چې د خدای کار دی چېرته نر سړی مو یار نه شو خو بس چې په چا باندې ملا وتړو ژړا وخیږي او دغه وایي نه تا غواړم نه تا غواړم نه دغه ګمان دې راله راشي نه تا غواړم نه دغه ګمان دې راله راشي تا داسې پرېښي څه دي چې ارمان دې راله راشي مننه نه تا غواړم نه دغه ګمان دې راله راشي تا داسې پرېښي څه دي چې ارمان دې راله راشي پښتو ده که پښتۍ مې پکې ماتې شي نو خیر دی خو دا غږ به ونه کړم چې جانان دې لاړ شي پښتو ده که پښتۍ مې پکې ماتې شي نو خیر دی خو دا غږ به ونه کړم چې جانان دې راله راشي او چې د مور مې دعاګانې راپسې دي له جنته هواګانې راپسې دي چې د مور مې دعاګانې راپسې دي له جنته هواګانې راپسې دي حوصله مې ورته کلکه لکه غر ده که د سختو بلاګانې راپسې وي دا څومره بېوسي وي چې جانان ته سړی ژاړي د درد په انتها کې چې درمان ته سړی ژاړي دا څومره بېوسي وي چې جانان ته سړی ژاړي د یار د تلو نه پس د سړي زړه داسې نازک شي اذان ته سړی ژاړي یا قربان ته سړی ژاړي ډېره